سلامونه او نیکې هیلې د هیله اکاډمي درنو څارونکو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د مایکروسافټ ورډ د یو نوي درس په وړاندې کولو سره ستاسې په درونه چوپړ کړم. په تیر درس کې مو د مایکروسافټ ورډ فکر کوم ډیزاین ټیب خلاص کړی و. بیا هم زه مایکروسافټ ورډ بلانک ډاکومنټ پرانیزم. دلته په ډیزاین ټیب کې مو پیج بارډر، واټر مارک او پیج کلر ویلیو. په ننني درس کې لی اوټ ټیب ته ځو. د لی اوټ ټیب لومړني درسونه وایو چې په دې کې څه دي. مرجنس لومړنی درس یې مرجنس دا څه کار کوي. مرجنس دغه د صفحې څلورو خواو ته چې کومې مسافې دي دغه ته مرجن وي. دا وګورئ دا یو مرجن ده، دې خواته مرجن ده، دا دې خواته ده او په آخره کې هم څومره چې دلته یې په لاندې هم مرجن پکې وي. نو دغه ساحې ته مرجن وي. دا څه کار کوي؟ لاست کسټم سیټینګ یعنی کوم اخري سیټینګ چې ما په خپله خوښه ورکړی و هغه پکې هغه مرجن اضافه کوم. نیرو له دغه دا مخکینی چې وه دغه مرجن دا نارمل ده. نیرو چې ده د دې په نیمه ده یعنی دې نه کمه ده. ګورئ دلته مسافه کمه شوه دلته هم کم، دغه ته مرجن وي. همداسې موډریټ یعنی میانه مرجن په دغه شکل کیږي. همداسې واید مرجن یعنی پراخ مرجن مسافې یا دغه شاوخوا ساحې ډیر وسی. او میررډ یعنی د آینې په شکل. چې هر رقم تاسې غواړئ د دې څخه کولی شئ، خو معمولا په چپټرونو کې، مونوګراف کې، ډیر شیانو کې نارمل مرجن کارول کیږي. اورینټیشن څه کار کوي؟ پورټریټ، لینډسکیپ. پورټریټ په ولاړه ورقه وسی، لینډسکیپ په سملاسو یا په سور کې وسی. په دې شکل پورټریټ او لینډسکیپ جوړو. سایز څه کار کوي؟ سایز د ورقې سایز ده. معمولا دغه سپینې ورقې چې موږ په بازار کې ګورو دا A4 دي. په دغه شکل A4 ورقه کې غواړي چاپ کې، لیټر غواړي، لیګل همداسې A3 ده، A5 ده. په کوم سایز کې تاسې غواړئ. دلته وګورئ موږ یو A3 لرو، A4 لرو، A5 لرو. د A چې څومره لاندې راځي A3، A2، A1 په دغه شکل صفحې چې دي دا هومره غټیږي او څومره چې پاس دي لکه A4 ده، A5 ده، A6 ده همداسې لنډیږي. A4 چې ده مثلا کوم دغه سپینې ورقې چې دي په بازار کې خرڅیږي دا A4 دي. د دې دا چې په منځ کې نیمه کودنه چې جوړیږي A5 جوړیږي. هغه A5 چې په منځ کې نیم کو A6 جوړیږي. همداسې څومره چې پورته ځو A7 هم کولی شي په خپله خوښه پکې رامنځته کړو. خو دغه نړیوال یا هغه معیاري سایزونه دي A3 دی او دغه ده. همداسې لیټر هم یو د ورقې سایز ده. ټیبلایټ همداسې لیګل سټیټمنټ B4 B5 معمولا هغه غټ اعلانات چې مو لیدلي په یو کې لګېدلي اوسي د A4 په نسبت تقریبا 2 چنده 3 چنده دی. B4 B5 فرق یې هغه دی. نو کولی شئ دغه څه کې انتخاب کې مور پیپر آپشنز یعنی کوم ورقه تاسو ته چې تاسو یې پیژنئ دغه څخه استفاده کوئ. کولی شئ د دې څخه په خپله خوښه هم د ورقې سایز انتخابولی شئ. تر دې وروسته کالمز دا څه کار کوي؟ 1 کالم یعنی کالم دغه خط ته ویل ته وګورئ. که زه ورته 2 کالمز انتخاب کوم ګورئ په دغه شکل خط د څنګ ته هم راځي. مثلا زه ډیر خط رامنځته کوم دلته وګورئ 2 کالمز ما 2 کالمز انتخاب کړي. په 2 کالمونو کې ماته دغه صفحه بیله شوه. یا کولی شم ورته 3 کالمز وایم، په 3 کالمونو کې شوه. همداسې لیفت یعنی په دغه شکل کالم شي او رایټ که ووایي ښي طرف ته یو څه زیات پاتې کېږي، چپ طرف ته کمیږي. په دغه شکل کولی شي دې څخه کالم ورته انتخاب کړي. تر دې وروسته بریکس د دغه درس یو څه تفصیلي ده. دا بیا تاسو ته په راتلونکي درس کې وایم، لږ څه ډېر جزئیات غواړي. دغلته راځو انډکس دا څه کار کوي. دلته راځم په دې باندې کلیک کوم. انډکس وګورئ په دغه شکل د یعنی د لیفت د چپې خوانه تاسو ته اضافه کوي. رایټ انډکس د ښي خوانه ورته څومره اضافه کوي. دلته انتخاب کې دلته وګورئ د ښي طرف نه دې خوانه اول دلته مثلا که راشم دلته جسټیفای کوم بیا انډکس ښه ښکاري. دلته راځم مثلا لی اوټ ته انډکس مې چپ نه زیات کړی، د نورو ورته هم زیات که، د ښي خوانه هم زیات که.
کولی شم بیرته کم هم کوم له دې څخه. او بیفور افټر بیفور یعنی په مخکې د دې پاراګراف څخه افټر د دې پاراګراف څخه وروسته کولی شي دې څخه انډیکس هم پکې اضافه کړي. بریکس لاین نمبرز او هایفنیشن دغه برخې پاتې شوې د راتلونکي درس کې په ترتیب سره وایو او تاسو ته په عملي شکل ښیم. دا معمولا په کتابونو کې مونوګرافونو کې ډېری زده کړیالان ورسره ستونزه لري چې په دغه باندې نه پوهېږي. مثلا په مونوګرافونو کې به مو لیدلي وي چې اولې صفحې کوم چې له درس د مونوګراف د منځپانګې څخه وړاندې لکه بسم الله الرحمن الرحیم همداسې فهرست دا شیان وي، هغه الف ب ت او جیم په دغسې په الفبا سره نښه کېږي. هغه نه وروسته کله چې مثلا لومړی فصل شروع کېږي هلته اول دویم دریم صفحه شروع کېږي، نو دغه ټول په یو مونوګراف کې څنګه یې رامنځته کړو، یا مثلا اوله صفحه کې چې پوخ وي هلته نمبر ون اوسي دا څنګه کړو، یا مثلا بسم الله الرحمن الرحیم نمبر ون لري. دا ټول دغه په بریکس کې دغه ځای کې بیا وایو تاسو ته په تفصیل سره درس درکوم انشاءالله چې په پوه بشئ. نو دا زموږ د نن ورځې درس په دې کې چې اوس مو ته زده کړي وي تر بیا ښې چارې.